له شبرغان څخه تر دشتیالوانه پورې د برېښنا دغه پروژه نه یوازې دا چې د هیواد صنعت او کورني ژوند ته به یې ګټه رسیږي، بلکې له نورې وارداتي برېښنا سره د قیمت د تفاوت له امله به په کلني ډول هیواد ته لسګونه میلیونه ډالر بچت کړي. له قراردادي شرکت څخه مو غوښتنه ده چې پروژې ته جدي پاملرنه وکړي او هر څومره چې ژر امکان ولري د تطبیقولو څخه یې چې د تطبیق کولو هڅې یې ګړندۍ کړي، ځکه کوم وخت کې چې د برېښنا په هکله موږ د ځینو تجارانو وروڼو سره خبره کوو یا د صنعتکارانو سره خبره کوو، خو په بعضې وخت کې ای چې د ژبې پر سر خبره وي او د خپل مشکلات د خپل ولس د خپل کم صنعتکارانو وروڼه چې په خپل فابریکو یا په خپلو صنعتکاریو کې مشکلات لري، هغو ته هم داسې پام یې نه دی کړی. نو موږ د ټولو صنعتکارانو تجارانو وروڼو سره چې موږ ته اطمینان راکوي چې موږ په دغه کار کې جدي پاملرنه کوو، باید هغه په زړه کې هم دغه رقم ولري، یعنی باید دا کار ته په جدي ډول متوجه شي چې دا هم له دوی لپاره یو لاسته راوړنه کېدلی شي، هم له افغانستان سره د افغانستان د ولس د مظلوم او د دربدره او فقر او مسکنت ځپلي هیوادوالو سره ډېره غټه مرسته ده. نو موږ د ټولو صنعتکارانو وروڼو څخه د ټولو تجارانو څخه چې په هر بخش په هر ډول کې دوی پانګونه کوي او یا قرارداد کوي، باید خپلو خبرو ته متوجه شي چې ما څه وویل، باید په هغه کې عمل وکړو.